کله کله طالبانو کې داسې خلک ویني دا څادر راواخلي داسې کېږدي په دې څادر تیمم جایز څومره ډېر خلک یې کوي دا خو طالبانو څه د کوچي څادر نه ده کنه 2000 سوټه یې وه ملاکګار تیروزي ستا تاسې څادرونه هم طالبانو د کوچانو څادرونه نه دي هغه څادر طالبانو چې له ګار د ډک کي په هغه باندې تم فکر وي طالبانو خلک په څادرونو ډېر تیمم وهي نو دې کې کمه ده ګار تیمموا صعیدا طیبا خاوره دې کې خاوره نشته خبر پوهېږئ الله دې دوی په حال رحم وکړي والد رحمه الله یو ورځ و جنازه وله والد رحمه الله یو سړی پوهاند په رتبه باندې نو څادر یې راواخیست تیمم یې پرې ووهه نو زه هغه وخت کې طالبانو طالب وم والد صاحب ورته ویلي وی دلته راسه وی ګوره په دنیوي علومو کې پوهاند یې او د اسلام د دین اسانه رکن دی نه ده زده داسې ځان سره کښېنه ورته ویې ویلې وی په دې کله تیمم کېږي پوهان داسې ورخطا سو که طالبانو کان والد رحمه الله قوالا بالحق کنی پوهان ته چا خبره کولی سوله طالبانو داسې غلی ورته ناست خو کله چې عالم کې طالبانو الله عز وجل الهیت کې خود خلک خدای تر ډارېږي چې ما زی خواته راسي طالبانو خلکو غوږونه برېږي او کم عالم چې الله ته نه تسلیم سوی طالبانو بیا دی له چا نه ډارېږي دی بیا له خلکو نه ډارېږي رښتیا د طالبانو تجربه یې کوي علم د الله دپاره وګرځوئ هغسې چې په لاره روان یې منډې درنه وهي خلک